چې دا لیلة القدر وي نو بیا ما ته دپاره څه به کوو نو چې سلامونه دوستانو د نورالدین اغا له خولې نه دغه بیان واورئ چې د لیلة القدر د شپې څومره ثوابونه دي او موږ ته څه کول پکار دي او لیلة القدر شپه څه ټیم شروع کیږي او بیا تر څه وخته پورې. تاسو د نورالدین اغا دغه بیان واورئ بیا به خبرې کوو. چې دا لیلة القدر وي نو بیا ما ته دپاره څه به کوو نو چې څه کول پکار دي. دا لیلة القدر داسې نه ده چې دا نو یو ساعتکی دی په شپه کې چې ماښام لمر پرېوتی بیا راځه هغه د پیشلمي تر ختمېدو یا د سهار د لمر راختو پرې دغه ټیم دی دې ته لیلة القدر وایي. نو به موږ څه شم کوو؟ موږ به راولاړ سو ماخستن به تراویح نه قضا کوو. صحیح سو؟ که یو سړی وایي ما د شپږو ورځو غوکې زه خلاص یم، درواغ مه وایه، خلاص نه یې، ځان ته دوکه مه ورکوه، مې دین و اسلام ته ورکوه. راولاړ به سې خپل ماښام لمونځ په جومات سره وکړه. نو خو ماښام سو لیلة القدر شپه ده، نو شپه د دې ځایه شروع سوله. بیا ماخستن بیا راولاړ سه، ماخستن لمونځ په جومات وکړه، بیا تراویح وکړه. بیا چې کور ته رالې بیا یو ساعت کوي ګپ و بانډار یا موبایل کړی، موبایل خو نو اوس چاره نشته، نو بیا راولاړ سه چې پرېوځې بیا یې 2 رکعته نفل وکړه یا د قرآن تلاوت وکړه یا ذکر وکړه یا استغفار ووایه. بیا چې کله تهجد ټیم رالی بیا پر هغه ټیم باندې راپور سوی 2 رکعته نفل وکړه، دا یې ستا لیلة القدر. دا درواغو پوسټونه دي چې چلیږي ته په دا شپه باندې ورپې خامخا خیرات که دا به کم سې کم هغه دي د زرو چش جوړېږي، ته یو وار استغفار وایه، درواغ مه وایاست. ما د ماخستن لمونځ پکې وکئ، ما د ماښام لمونځ پکې وکئ، ما تهجد پکې وکئ، ما ټولې کیسې پکې وکئ. دا بیا د کومې خوا پکې رالې چې خامخا ته یو روپۍ خیرات که به نو ستا روپۍ به په دونه شمارل کېږي. ولې په دا شپه موږ نور عبادت نه یې کړی؟ صاحب خلاص په لیلة القدر باندې نور یو شی نشته، بس دا محترمه شپه د الله پاک یې چاته ور نصیب کړي. الله دې موږ ته رانصیب کړي و هر مسلمان ته دې الله ورنصیب کړي، الله دې هر مسلمان ته ورنصیب کړي. اوس یو سړی وایي چې هاشم مولوي صاحب اوس نو بل غم دا دی چې د پاکستان لیلة القدر خو هم نه ده معلومه، دا هم نه ده معلومه، ولې چا ورځ روزه مخکې ونیول چا وروسته ونیوله. و سړی که ته ولې پریشانه یې ته کومه شپه یې بولې؟ که ته وایې چې یا زه د افغانستان مطابق یم ویې که پرېږده یم مازې هسې وکړه یو شی وکړه، بیا د افغانستان مطابق هم وکړه. که ته وایې چې لیلة القدر کې شک دی چې نو زه به څه کوم چې د افغانستان غه به صحیح که به زموږ غه صحیح. مفتي شفیع صاحب رحمه الله فرمایي چې چیرې دې میاشت ولیدله هلته بیا د هغو لیلة القدر بیا دغه ده. پوه شوس په دې خبره باندې؟ ته خو بیا ډېر هوښیار یې، ډېر مطلب هغه بزرګه هم یې او ډېر غمخوره هم یې. راولاړ سه تېره شپه یې هم وکړه، دا تاک شپه باندې هم وکړه، دا یې کار خلاص. اوس بیا دواړې لارې ونیسه. نو خو رښتیا د لیلة القدر که شیطانت کوې، که منافقت کوې، که پراټ کوې، که خلکو ته دوکه ورکوې چې زه نه کومه شپه وکړمه، بیا دا بیا درواغ مه کوه، که کوې دواړې شپې وکړه. الله دې رانصیب کړي، الله دې رانصیب کړي. سبحان الله. زر میاشتې سړی عبادت وکړي څو ثواب؟ دا زر میاشتې عبادت نو دا نه معنی چې د شپې د ورځې روزې نیسې، د شپې تهجد کوې یا د شپې تهجد کوې، د ورځې جهاد کوې، نو څو ثواب یې دی؟ دلته پر دغه شپه باندې الله پاک چې ما او تا ته لمونځ را نصیب کړي د جومات ماښام، بیا تلاوت، بیا د ماخستن لمونځ، بیا تراویح، بیا د تهجد لمونځ، دا یې را نصیب دا لیلة القدر ده بس. خو موږ اوس غم دا سو د اخرنۍ 10 ورځې چې راغلې دوکاندارانو درک در معلومېږي که نه در معلومېږي؟ هېڅ پتې نه لګېږي غریبان، هېڅ پتې نه لګېږي. منم ډېره بېروزګاري ده، ډېر بلکل یې منم. داسې نسم کولی چې زه به د دوی پر مجبورۍ باندې سترګې پټوم. خو بیا هم دا ده د ماښام لمونځ مه پرېږده په جومات، د ماخستن لمونځ مه پرېږده، تراویح مه پرېږدئ، 2 رکعت تهجد وکړه او بیا د سهار لمونځ په جومات وکړه. بس الله مهربانه دی، الله مهربانه دی، هېڅ پروا نه لري، هېڅ مشکل نه دی، هېڅ ګران کار نه دی. دلته مې پولیس والا ولیکم، مې پسې والا ولیکم، څوک ولیدئ څوک په مخه رالی یا ډمپرې والا په مخه رالی، نو بیا لمر ولو ټاکو دی دغه کار مار کوي. ما ورته ویلې زه چې اوس مسجد ته روان یم زه بیان کوم نو ستا په خیال به څو ثوابونه ویل ډېر مولوي صاحب ته څنګه ژوند دی؟ مال د الله رسول داستانه دی چې د بچیانو دپاره په دا سره لمر کې ګرځې را ګرځې یا ډمپره خالي کوې یا لوډوې تر یو ځایه رسوې، دا هم فی سبیل الله دی چې څومره اجرونه الله ماته په محراب کې راکوي، تا ته الله پاک په د خپل کار و کتار کې درکوي. خو درواغ مه وایه، پراډ مه کوه، دوکه مه کوه. که ما ته د پیغمبر علیه السلام حدیث نه مال دا حدیث دی دا ګناه ده و، که ما اودس نه درلودی لمونځ مې درکړې مال ما اودس درلود دا ګناه ده و، نو د هغه رقم دا ستا هغې هم ګناه ده. نو برابره خبره برابره کړه، د الله سره یې برابره کړه. الله دې را نصیب کړي لیلة القدر شپه دې الله را نصیب کړي. او بیا دا زموږ تی بزرګان اولیاء اکابر مشایخ الله والا دا هر شپه عبادت کوي. وایي ګوندې که تېره شپه نه وه په دا بله کې بله نه وه په بله کې په ګرد کال کې الله پاک راولي که نه راولي. دا د په قرآن ثابته خبره ده، دا د قرآن خبره ده.
دا د یو انسان خبره نه ده. الله اکبر. نو دوستانو د نورالدین آغا دغه بیان تاسو واورېدئ، ډېر زبردسته بیان د لیلة القدر شپې د ثوابونو په اړه باندې او د لیلة القدر شپې د معلوماتو په اړه چې له څه وخته شروع کېږي او څه ټیم باندې ختمیږي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ سره اوسئ. الله حافظ.